پاکستان په لوېدلي حالت کې پاکستاني چارواکي څنګه غواړي چې له کندهاري مشر ملا هیبت الله سره مخامخ کینی. پاکستاني شنونکي وایي پاکستان د په کندهار کې د طالبانو له مشرتابه سره مستقیمې اړیکې ونیسي. پاکستاني کارپوهانو د پاکستان له حکومت نه غوښتنه کړې چې په کندهار کې د طالبانو له مشرتابه سره مستقیمې اړیکې ونیسي او د پاکستاني طالبانو پر ستونزه ورسره وغږیږي. دوی ټینګار کړی چې دغسې اړیکې د سرحدي ترهګرۍ او سوداګریزو اړیکو د ښه والي په برخه کې مرستندوی تمامېدای شي. دغه وړاندیز د پاکستان د سولې مطالعاتو انسټیټیوټ PIPS لخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ وضعیت تر سرلیک لاندې په یوه کارپوهانه مشورتي غونډه کې شوی چې امنیتي کارپوهانو، خبریالانو او څېړونکو پکې د پاکستان پر وړاندې پرتو ترهګریزو ګواښونو په اړه بحث کړی. د غونډې ګډونوالو په دې ټینګار کړی چې کندهار په افغانستان کې د واک اصلي مرکز دی چیرې چې د ټولو مهمو مسایلو پرېکړه کیږي. د دوی په وینا پاکستان باید د طالبانو له مشرتابه سره اړیکې ټینګې کړي او که هغوی د روغتیا او ویزې خدماتو ته اړتیا ولري له دوی سره مرسته وکړي. د دې نیشن د ریپورټ له مخې کارپوهانو د TTP د عملیاتو په ستراتیژۍ کې د بدلون په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې د ډلې په وروستیو کې پر ملکیانو بریدونه کم کړي څو خپل عامه انځور ښه کړي، خو پر امنیتي ځواکونو یې بریدونه زیات کړي دي. د سیمه ییزو مطالعاتو انسټیټیوټ څخه ارش خان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د یوې اوږدمهالې ستراتیژۍ پر جوړولو ټینګار کړی چې یوازې د پوځي عملیاتو نه بلکې د ځایي ټولنو ملاتړ هم پکې شامل وي. د غوږ نیونې او توجه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چاره ولرئ.